عزیزانو دا د سورۃ الرحمن کلماتو چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړ. دا بیان ضرورت د دې وجه محسوس کړی دی ما چې زمون په دې ملک کې یو بل فتنه اوس سرو چتای لګیا دی. چاغی د انسان متعلق دا عقیده نه ده د پیدایش چې کومه قرآن ویلې ده. هغوی دا وایي چې دا دنیا په ابتدا کې یو غبار غوندې و. هغه غبار کې بیا یو چینجه پیدا شو. هغه چینجه اوبو ته لاړو، هغې نه مئی جوړ شو. هغه مئی بیا په اوبو کې هغې نه بیزو جوړه شوه. هغه بیزو نه لکۍ غوسه شوه، انسان تی جوړ شو. اوس زمونږ د ملک کې لوی مجلس او لوی هغه ډسکشن چې ورته دا خلق وایي هغه په دې کېږي چې مجلس کې کینی نو مذهب پورې خنداګانې شروع کی. مذهبي خبرې مجلسونو کې اوچیړي او هغې پورې خنداګانې کوي. بیا دا زمونږ د ملک حال شو. اسې هم که تاسو ګورئ نو لږ غوندې چې په خېټه موړي او د روټۍ دره کې لګي نو د هغه لوی بغاوت چې دی هغه د دین نه وي یا د اسلام نه. د دې علاج عزیزانو زمونږ په دې زمانہ کې وعظونه نه دی پاتې شوی. د دې علاج چې کوم دی هغه زور دی او ډنډه ده. زما یو کشر زوی دی، بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړی سوال را باندې کړی دی، خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلي، چې یو سړی خدایم نه مني، رسولم نه مني، قرآنم نه مني، دینم نه مني، مذهبم نه مني، هیڅ نه مني، اب په څه قایل کې. نو ما ورته وی چې هغه ته وایي چې ما سره خپل خبرې وکړي نو سته ماشوم لکه که زه تا ته وایم نو ته په هغه پوهولی نشي. سهار میں سړی ولیدو، زه پویم چې دا کم سړی دی. ما وی چې هلکه بیګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی و؟ وی نه نه جی، ما
څنګه دې نو کړي ټیک به اوس هغه سوال کې چې زه تعالی جواب درکم ویجی آسی بای دیوے غندے ما تڑکے دا سوچ راغے نو چې مال مولانا صاحب نظر شرمیږم او تپوس ته وکم کې یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خويندې د سودي ویلې دعا او مال مور د مېندې د سودي ویلې یوا مال واده دی کله دی ویل یو میاش یو نیمه پسته مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلانی سړی لور ما کړی نو مال داغه لور او ستا خويندو کې څه فرق شته ویل نه غم جنہ کوي دی او دام جنہ کوي دی نو مال د خپل خور سره دی ولی نکاح نه کولو یا د خپل مور سره دی ولی د شپې نه سملاستی چې تاغه پردي کور جنای به کور تراولي هولند کار وکړ داسې شو ویل جدا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکه چا ویلې دی ویل دا خدای ویلې دی مالوس دی خدای ومنل بس غوګونه ونی وو پوزه په دې زمکه راخکا چې مال چې جوړ سرمنه ته یوړه ول بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردې خزه کور تراوله خپل خور سره نکاح مکوا دا چا چولی دي وی چې دا خدای چول ما دغه ته خدای وای دا خدای چې ته ویني نه نو خدای دغه ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دا ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغه ته خدای وایي دا روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولش مالوازم یریږه مو مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې ارکله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو پکارو چې دی دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وې دا مې د ماما لور ده مال ته ورکړه زه راځي ویل کله کله ورځم مالا جنۍ ویني وې نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې کویدن شوي که نه ناغه جنه په داسې غم اورېدلي چې خاندي او کجاړې څه په لوی قهر اخته کویدن شوي جنۍ چې دا هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوه ویل والله که پې پوه مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به م لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک
آتش شوق تیز تر گردد. محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزیږي. تاسو خیال راغی وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گرد. بیا چې د محبوب کوسی او لارې درته نصیب شي نو چورسی بکوه دلبر بس پار جان مستر کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا. بیا چې د محبوب کوسے ته ورسی نو ځان پورا قربان کا کې دې شي چې دا کوسے درته بیا ډو نصیب نشي. بیا عزیزه محبوب سره چې د وصال شپه راشي د وصال شپه د ملاقات شپه نو د عاشق تقاضا دای چې کاش چې دا شپه دومره اوږده وای خدایا چاډو تیرې دی نه. په دې څه دلیل دی؟ عزیزانو که تاسو خیال کړئ د معراج شپه دومره اوږده وه چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. دا شاعرانو ماهرانو چرته شعرونه جوړ کړي چې دي د معراج شپه 18 کاله دغه شپه وه او په دې مقدار سره اوږده وه. بې یو تیلي نه څوک خبر نه وی جان او احمد نبی سلطانه معراج دې مبارک. دې ته دا د کلي ښکلو خلق ناست دي دا د خدای ساده او د خدای ناپویا. واه واه اوس په دې ډبې نه دي چې دا د 18 کاله دغه شپه وه نو په دغه شپه خو یا خدای ته پته و یا رسول ته پته و نو دې شاعر له دا 18 کاله څنګه پته ولګي. دا جنگنامه او نورنامه او وفاتنامه تاسو خیال راغی جی دا د باټانو یادی کړی دي او د کلو تلار شي صاحب او 2 او 3 غنټې لګیای باټ توپ کوي او دا بوډاګان ورته ناشتي ورته جاړي. او دا علم سوا د الله نه بل اچاته نو اعتراض په یو دا کیږي چې دا شپه دومره اوږده وه چې سوا د الله نه بل چاته علم نو. نو پیغمبر چې د کوره تلو روانېدو معراج ته او بسترې نه پاسېده نو چې راغی بستره همغسې ګرمه وه. د کوره چې ووتو دروازې هغه کنجي په ګړب سره خوځېده شروع شو نو چې راغی نو کنجي همغسې خوځېده. نو دومره زمانې چې دا شپه اوږده وه نو بستره یخه ولې نه شوه یا کنجي ولاړه ولې نه وه. دا علماء محققینو دې مقام باندې دا یو سوال قائم کړی. عزیزانو علماء محققین زویم امام بخاری تا امام مسلم تا امام ترمذی تا امام ابو داود تا امام ابو حنیفہ تا امام مالک تا امام شافعی تا امام حنبل تا دا علماء محققین. اس پا پاکستان کے اور سڑے علماء محقق دے دا علامہ ٹکے دے علامہ دا علامہ
اوس ما غوندې جاهل تم چې په پوسټرو کې نوم لکی حضرت العلامہ مولانا بجلیگر علامہ ټکه دی وخت کې د پاکستان او د هندستان په ځمکه علامگان شاید چې لسبم نه اوس په علامه ټکی زتا سو پویول نه شمه چې علامه څه ته وایي یوشت علم دی یوشت او په یوشت علمونو باندې چې داسې عبور وي چې یوشت واړه علم د الف غوندې ورته یادي هغه ته علامه وایي ما په خبرو پوهیږئ یوشت علم چې د الف غوندې ورته یاد وي هغه ته علامه وایي زمون په ملک او په هندستان کې شاید چې لس علامگان بمنی یو په ټول صوبه سرحد کې علامه چو مولانا شمس الحق افغانی چا پیجندوم نه نو عزیزانو علماء محققین دغه خلق توای اوس که خیالو کوي کتاب ارسره لیکي رسالی لیکي څوک د حج کتابونه لیکي څوک څو د حج کتابونه چې چا لیکلي دي کنه اجیان چال تلار شي د خدای په قهر اخته طواف کیا کتاب مخ ته نیولې د دوی دا عقیده چې دې کتاب کې کدا دعا دی او نه ویل نو حج جوړ نه کیږي دا جان تاسو ته دی څوک والله کې لار شي د ضیاء الحق په حکومت سلويغ زرو تاج رسید سلويغ زرو تا اعلی حج کانفرنس ته جوړنجو شیب افتتاح وکړاو شرمېدلو غریب سړی که د خدای کور تتللو غواړي چې خزه خرسکیم نشیتله سلويغ زرو ته ورسو د غریب د وس نووت مالدار حج ته په خدای قسم که حج ته ځي هغه حج ته نه ځي چې په ایرپورټ باندې راکوشي او خزه ور سره بربنده د جاز نه راکوزش او خلق استقبال ته ورغلی نو دا حج نه راغی دا ځن طلاق چې بربنده خزه ور سره د ایرپورټ باندې راکوزش نو د چا چې 40,000 روپۍ نه لري دغه د اسلام د ټیکدار په حکومت کې والله که حج تلاړ شي علماء محققین عزیزانو دا یو سوال قائم کړي چې دا شپه دومره اوږده وه نو کونجي ولې خوځېده یا بستره ولې یخه شوې نه وه عزیزانو که تاسو خیال وکئ د وصال شپه د عاشق او د معشوق په منځ کې دا شپه را ټینګول دا د چا په وس کې نه ده سوا د خدای نه که دا د چا په وس کې نه ده نو عاشق او معشوقه قدرتی طور چې سبا راوخیږي نو جدا شي ځکه چې رڼا شي او د عشق د پاره رڼا چې دا زهر قاتل دی رحمان بابا وایي چې ما ته لګه لګه دعا کوي څه ګولایا چوم هغې سره خبره رانه هېرېږي بیا
بعض خلکو دا پراپګاندا کړی دا وای بجلیګر مولا لیوانه شو ما وی چې دا لیوانیان رامیان می خخ کړی نی والله کزه ترغه لیوانه شو نو بیماری خو پکې راځي کنه. رحمان بابا شعر دی چې د چکنا چکنای بلتون پنی مش پشی د چکنا چکنای بلتون پنی مش پشی ستاو زما په حال غما شود سبا مخ. چکنا چکنا یو دو مرغان دی، یو د سیند په یو غاړه ناشتي او یو د سیند په بل غاړه ناشتي، نو خپلو کې خبرې کوي. دراز و نیاز خبرې وي د هغې منځ کې چې د نیمې شپې ستوری راوخیږي نو نور مارغان پې بیا خبرېږي، دوی هغه خپله مینه بس پرېږدي او سره جدا شي. نو رحمان بابا وی چې د چکنا چکنای بلتون پنی مشپشی ستاو زما په حال غما شد سبا مخ. زرا غلیم پتا پس پدا مخ کتنو ما بس کول پدا مخ. سوک چی چا پسی یعنی چا پسی زینو اغا طرف پہ خلگی کنا. ذرا غلیم پتا پسی پدا مخ کتنو ما بس کول پدا مخ. دا خو مخزما وتا خدای حس کړو گنی هر یو اشنا ګوري د اشنا مخ. رحمان ستا په مخ دا وران دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ. دنیا څه جناب رسول الله د وفات आवाज یو سړی واورې د پپټی کې ګوټ کول आवाज ورشو شو چې ګوټ پرې دات چې پچا مین وی هغه وفات ولها وته چې پچا مین وی هغه وفات شو. ګوډه وغورځولو اسمان ته وکته وی اللهم اذهب بصري کایلا ارا بعد محمد احدا. اے اللہ ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته په بل څوک نه ګورم. پټي کې ناستو په دواړو سترګو ړوند ما خو سترګې تا د پاره غوښتې چې تا په ګورم، نو چې په کوم سترګو تا نه وینم نو زه هغه سترګې څه کوم بیا. رحمان ستا په مخ دا وران دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ. نو په عشق کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزانه کربونو. د دې څه مثال د دې مثال د محبوب په خوا کې یو سات تیرول یو سات عاشق بد دنیا په مخ په ټولو بادشاہو ورنکی. په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق ته وی چې یو خبره کوم درخواست کو منت کو زاری کو. وی وایا وی د مکینه چې راتلی تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده. اے ابو بکر دا غټول شپې
یو ساعت مال راکا او زما د ټوله زندګۍ عدل او انصاف او غزاګانې دا ټوله تواخله دا ټوله شپه یو ساعت یعنی یو غنټه دا مال راکا چې تا د پیغمبر په خوا کې تیر کړ. ابو بکر صدیق ورته وی عمره زما د خدای په ذات قسمی چې د پیغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت چې د خدای ټوله خدای راکې په چې د پیغمبر دغه سر یو سکند تعالی درنه تاسو ټوکو خبري دا خو هغه چانه تپوس کوا چې چاته دا درد نصیب شي چا دا درد کتلې مولانا روم وایي چې مجنون ته چاوي چې الکه دا سپ غضب اخته هغه ورته من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن ولی ونیا تڅ خبر چې زه څه شی ما لیلا څه شی زو لیلا څه ما یکی روحی ما اندر دو بدن زماو د لیلا روح یو د سوشو کا بدنو نم دوخ کار دا زما عقل نه مني چې بدنو نه دوی روحو نم دوی هغه ورته دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست اس پدی راز خو ارزڑ نہ پوئیگی کر پدی راز خو ار سڑے نہ پوئیگی کر دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست پدی آغا زړه نه پوئیگی چا د زړه سترګې لري چا چې د زړه سترګې لرلې نه پدی پوئیگی چې په دا او په لیلا کې هیڅ فرق نشته د شپې ناست لگیا دے لیلا 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 پلار کعبے تا بوتلو ویدا بیت اللہ دے کہ طواف گج دی بلان اخلاش سپ غضب اخت ہے دا کعبے نہ طواف کئی لگیا دے حجر اسود تغاری اوزی آواز کئی کہ الہی تبت من کل المعاصی اے اللہ د ټولو گناہونو نه مې دې توبه وي الہی تبت من كل المعاصی ولكن عشق لیلا لا توبو خدای د ټولو گناہونو نه مې دې توبه وي خود لیلا د عشق نه ستا په ذات مې دې قسم درد ہے اس ظالم درد
پلار روان دی صاحب یو شیخ منس کوي لګیا ولاړ سنت اغستی دی لپټای په سر کړی دا ولاړ بزرگ صاحب منس او چې سلام یو ګرځول ورته وړون دی زمونس کوم او زما مخ کې تیر شو مجذور هغه د لاس نیولي ول شیخ صاحب خبر اورا زما مجازي عشق دی د لیلا سره پاغه کې تبایم په خدای مې د قسمی کما تلیدلې په غبر ګستر ګړون شي ته حقيقي معشوقه ته ولاړ نو زه دې څنګه ولیدم زه د یو انسان عاشق یم ما ته نه لیدلې او ته د حقيقي محبوب ته ولاړ نو تاسو څنګه ولید درد دی او ظالم درد هغه اکبر وای کنه وای معشوق کې رتبه کو معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے قیامت کے بعد دے عشق عالم وګوره چې دا الله انوار او تجلیات شغلې وای نو مجنون به وای چې دام لیلا ده ته تعزیزانو استغراق وای تاسو دا پوه نشئ مونږ خو دا زمونږ زمانه دا ستاجیبه غونډه ده دا بعض خلک ځان ته پړې لیکي وای پړې لیکي په پاکستان کې لا پړې لیکي کمزوري خدای ته وګورئ پړې لیکي دوی ځان ته پړې لیکي وای دا چې اف بی ایم میں کړي دا پړې لیکي دي مونږ مليان نه مولا دي یعنی مونږ خري دا چې دي دا پړې لیکي یعنی چا چې دا د غوی متیاز زده کړي انګریزي وګوري د غوی متیاز چې په لار ځي داسې داسې کیږي چا چې د غوی متیاز علم ویلي دا پړې لیکي دي خیال راغی چا چې قران او حدیث ویلي و دا جاهل دی چا کیمستري ویلي دا او چا دا ټیزن ساينس ویلي دی کنه جی پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره ویا به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګن واړي پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره پاکستان ته ګوره جازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحری بیړې جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص دوی په دفترو کې بسکټي خوري او چې مازیګر روزي انبر سره میخه ساتلی دی هغه صدر روډ ته روباسي هغه لوبي او د شپې د شراب اوس کې ود پراتی دوی به جازونه جوړي دوی به اټمی ذرات پیدا کوي او دوی به اټم بمونه هایدروجن بمونه جوړي دا بے غیرت دا د اکبر بادشاہ لټان دا د اکبر بادشاہ لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر بادشاہ زمانہ کې درې لټان داسې پراتونو دا یو په دې سینه بیره پرتاوه چې بیره پرتاوه نو پاس یو سور سړی روانو ول کاکا خبره وره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړي او دوی اوس داسې پراتی دي چې داسې پراتی دي نو ول دا بیره مې پسینه پرته ده لکه د خپل کې راواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړه فالج بواله یا ولی کاکا بیماری ول نه ټیک ټاک ول نو دې نه بیره خپل ته کولې نه شو زدي د اسنه ور پسې را کوس کوم چې پړک شو په دې مخې واله ادویم چې ور سره پروت ول سمعوا ولی ور پرون می غول کړیو نور علی کونه نه پاکوله دې حرامي سمعوا آی پرې خدا دویم یو دو پټاخې لگاو کو چې دا دویم لگاو کو دریم ورته چې وای دا دوه آرامیان ول پتا څه چل دی ولزم پروتم پرون می سپی خله کی متیازه کولی دوی ورته کورې نه وي وای په ایمان دا هغه دي کنه ساينس تا ګورو دی تا ګورو جاز جوړول تا ګورو دی تا ګورو توپې جوړول تا ګورو دی تا ګورو سلوخ کاله وشو چې په سلوخ کاله کې یو حکومت
د ملک د ترقی اس کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقی. ښځو له داسې ترقی او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقی ورشه هندستان کې وګورئ شرمېدلو، بغیرت ورشي ترقی د چین وګورئ، تا نه وروستو آزاد شوي ملکونه دي ترقی د هغې وګوره. دا هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو ډول نن بیا په مخه کړي د دې د خبرونه اوري. موږ چې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندھی سره او زمونږ خارجه سیکرټري ور سره ملاو شو او زمونږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه ده ور سره ملاو شو او ورغه لنغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي څه ټیزونه در باندې لګېدلي دي. تاسو بچو سل پاپړ د یو لوړ شل پاپړ د یو لوړ تاسو دا د صوبه زرت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ. په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي. تاسو ته ګوره ملک ترقی ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه ده. نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان وایي په ایمان په جومات کې ناستئ چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناستي دوی به د ملک د ترقۍ اسباب جوړوي. زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ ماله خندا راشي کیبینټ میټینګ ویو شو دا فیصله پکې وشو کیبینټ تراشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ ممبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشه خوشې کړې ده د شریعت بیل شوشه خوشې کړې چاله شریعت بیل پیش کړې. تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بیل چاته پیش کړی دی. که ضیاءالحق تم پیش کړی نو اخو اسلام دی ټول اخو ټول اسلام دی ټیک شو. هغه پرون نو ویلی چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شم ویلیو که نه ویلی نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې. د قومي اسمبلی تم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو له ووټ اخیستی که نه دی اخیستی ټیک ده. اسمبلی م اسلام دی صدر م اسلام دی نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی په دې مې پوه کړئ. دا د جوماتونو ته دا روټ اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بیل پیش کړی پې راپاسئ د مرۍ نه یې ونیسئ چې دا شریعت بیل دې چاته پیش کړی. بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزیږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ترې مټیزه شي وتښتي یا ترې طلاق علي. په اسمبلی کې ورسره ناستې د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت بیل پیش کړی خو استعفی ورکوي که اسمبلی ورته پرېږدئ سینیټري ورته پرېږدئ چې راوځئ استعفا ورکوي که نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا پیا خلک اختی پا شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډۍ کینی بیت الله شریف ته منډه کی چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه پکې کامیاب کړی کال بیا خپل دی مخې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی. دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کیږي لګیا دی. خدای دوی تباه کی او د ملک لاج وساتي. دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی. خدای دې نه کړي هغه سات که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې چې سپي
د انګريزانو د اسونو خاشنه به مونږ پاکول او د انګريزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو دغه پیتلو لوخي به مونږ وینځل. زمونږ د کلی کې یو دې کلی کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلی کې یو د هندوانو تالي سټونو پیسې ور سره بیا ډېرې رالي. نو ما ته یو ورځ چې ملا صاحب ملا ملا ما د سړي زوی شو ما نه لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې. اوس د پاکستان د برکته تم خوله کږه کې او خبرې کې دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورئ لګي دا اوس چې ولا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي حکومت یې کوي. د چا په جازونو کې هیروین دي وای بټای د چا په حکومت کې جوړی دي د چا ستا په ایجنسو کې بټای نه هغه ایجنسي ستا نه دي ستا پولیټیکلانو ستا پیګان او تحصیلداران کې مقرر نه دي ستا ملکان نه دي ستا مراعات نه خوري لګي بټای چرته دي جوړیږي چرته سمګل کېږي په خرونو نه زی او نه پیدا زی ستا په جازونو کې زی. بیا دا ثابت نه شو چې کوي ممتاسو ملاو ور سره تاسو یې نو وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باز کیم پخپلا او ملامت کیم ماں سو کی کئی نند قوم بچی کدیرو اندلا سا تبا کی گی ذموار تاسو یې زبو غوارم چې په دې ملک کې بدا شی نه او زبا د ملک حکمران یم قسم په خدای دی چې اور در باندې بلکم اور او په ژوندون کابل کې ولی امنو یو نن بئی روټه کم پخ کړي و کم چې داود صدر داود په ورغه چې روټه وتله کم و ول دا ولی ول جی ول بزنس سره په نه ونی و تنور ته ورواچو او سره پکې خو ول چې دروټای نه مخ کې تا کباب کا چې ستا عمرې چې بیا را نه کم روټای ته روټای کم ولې ته ولی یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټای کم یو په والا رانی سم چې دادی کې وبو ولی تا ولې چول او مغه کړهی لاندې دې سر دنه کم چې کم کړهی دي اور دې ته لاندې کړی سر دې ته دنه گجر دې اتر پاو پای شو نو اوس ته پکې وبئی اوس ته وبئی پکې رش ټوله میخ سرکاري فارم ته ولېګم او گجر رونی سمو سرلان دی او په پاسې ځوړم تو وګوره څه چل دی په غوښه سپیټر مقرر دی د سپیټر کور ته صاحب نری غوښه دړای لاړ شي مردار میخه قصاب خانه کې د سپیټر صاحب جیب ته پیسې لاړ شي د کمیټې دغه مقرر دی دړوغه د کمیټې اوله مشر تار پیټو وګوره میر صاحب میر هغه وګوره ممبران وګوره عمله وګوره زبا ویم چې دا کار نه غواړم ما نه به په ملک کې څوک وکړي قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته قسم په خدای دې چې بلډوزر در باندې وګرځم چې می غلط کار در کې ولید ته وګوره چې دا خلک ټکی کوي او ته په ایمان وای چې یو اجرا بل اجرا ته کولې شي یو اجرا بل اجرا ته سویل شي خبر اخلاص یو غل بل غل ته سویل شي زمون یو استاد هغه به چې په لار د شپې روان یو څوک در باندې आवाज وکړي چې هلکه څوک
څوک نو ول دسه مو وایا چې یا ملایم یا طالبم یا سوداګرم یا دسه مو وایا وې دسه وایا چې څنګه یې دغه سيو نو ما ورته چې د دې فائدہ څه ده وې د دې فائدہ ده چې کدا نا سړی غلوي نو پوي بشي چې دام غل دی نو سبا درته نه وي ټیک شو کدا نا سړی سم وي او تو ورته وي چې څنګه یې دغه سيو نو ای به وي چې دام سم سړی دی نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي تاسو خیال راغی نو چې څنګه دی دغه سيو غله دی او مونږ هم غلي نو واده ده د نوجوان الکانو ته وایم دا ځوانان الکان واوري وای تل بنې ستا ځواني او زما سوالونه سوال د عاشق همیشه حسن تکیږي او چې د معشوقي حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي دا ځواني به لاړ شي داسې خوله به د شړشړتۍ وي لاسونه به د کار دې خوا وګورئ بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پیوالې چې د چا بچی به پکې سبق وایي د خدای د پاره کلک د سړی د بچی سر در پوری وي په سوچ وکا چا په پردي واده کې ججر تشول داغه بلوي اجري د خدای په نيزو کړه دی بلوي واده ده ګامه ګسټه دی راغوښتي راشي یو کینې یو پاسې یو الته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه کورمه راوړه پلانې راوړه الکانم په قهر اختی خزي په قهر اختی ابل ورځ یو مونږ آشنا واده ودونه له په عمر کې چرته نه امتله نو که چې ودونه د سړی تو بینه نو په عمر یو ځل تلم کینې پاسې ودرګي زنه د اوسګر ودرګي اوه ما والله دیرش کالوش بیا نیم ما د واده ورجنه دي خوري دې ټټینګې د ډېر ګران هغه واده څنګه ډېر خو نن یو بډانه تاسو کوم پرون واده لته ویلاو سره کړي پکې وي چرګان پکې وي معقول تای پکې وي او فیرلی پکې وا او دغه د مال په ګیره خو به ډېر را بيدلی وي ته کلا دې شه کله رشه چې ته په معقول ځای پکې دي ته ټینګېده ګران دا خو ډېر خنزیر ځای دی که نه نفس دا خو ډېر پلید شی دی د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته ځي دا د واده اخراجات که ته راوړې او دلته په یو چپر جوړ کې چې سبالت د خدای قرآن تلاندې څوک وای په ایمان دا بلوي اجر او کابل اجر راشي د پلوسو خلقو زما وړو کې تاسو کې لوي شوم راشي انقلاب راولي ځان کې اعلان کوي تمام علاقې په سطح چې باس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دای او د واده روټۍ به هم دای ایمان ته الکه زما واده او زما افسوس دا دی چې پروسه زموږ مرګري اوس مړ دي ټول خدای دی یو ګل زمان ژوندې دی چې راغلی که نه ها زما واده دا بجلیګر والا ما ته وی چې الکه کارډ ما زما د خپل کارډ نه خرابه کارډ نه والله د زوی واده مې کړی ما حیران نشي لکه څه شتانه زما واده چرالم خلق له چاته مالوري ما د چاروټه خورلې د واده والله مال په مان د پلار حق وسه زایرک شي نه چا خورم او مې را باندې خوروي خلاص نه چا مړ کړم نه چا را باندې راپورټ کو نه چا قید کړ یسوس مور مې بڑاوا خیراتول ته مدرسې تم درکه مدرسې تم ولېګلو سب چې زمونږ وسو زئی چې د امور پسې صدقه جاریه وشي لورم راو دغه چلم
اپریدي مونږ اپریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا ما ته وی چې هاي نو شو وړمبای ما خام دې خراب کړ معلوم به ما خام ستاسو تبا ده تبا تاسو پړومبي ما خام په قبر کې تسلور بولی په دې ځخه پېږم که په دې ته خپې دې له درد پکار ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریه و سیټي کریم بخش جماعتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رایستی زه چې ورلم تابوت یې رایستی و مولانا صاحب هرات مولوي صاحب ورته وی ما چې پرای نه نیځئ ویل نه نه مونږ یې ګورو خو چې ډچې ورکو تابوت یې ترې لرې کړو په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه هم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتې دا ما لیدلي دا کفن او داغه دا مخ تا به وی چې راپاسي او ستړي مشي را سره دا هغه ټول ژوند داسې تیر چرته جماعت ګورې سیټي کریم بخه جوړ کړی چرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخه جوړه کړی دا هغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس دا خپل مړي راوباسه چې 15,000 کاله روټۍ خوند درنه ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي له حد سوری شو 300 کاله چا مړ دی او زه ورغلم چې حالات سوری شو ما سوری لږ نور کولاو که چې مې داسې وکتل د شوی کړې خامتا کفن و دومره یې زلفې وې او دومره یې ګیره وه هغه ګلکارانو ته مې وې زما د لاس وخت په دې خو ونیسئ زه دې مړي له لاس وروړم که راښکمئ چې داسې مې راډک وهئ چې لاس مې وروړو دا مخ تابیل مالوچ دي دا کفن مې چې داسې کو تابیل چې اوس د جولانه چا شوی کړې خامتا راوړې او په دې اچولې 300 کاله سبحان الله تاسو خیال راغی زما عزیزانو عرض داو چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تیري د هغه د مرګ نه رستم دا علي په دې نوتیه دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوویست 18 ورځې پس ډېر ټوپونه یې وال چې مولانا صاحب مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بیړه مغر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خیر مالزی ورک شي چې دی لاړې یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لحد تخته خو یې را لرې کړه په خدای باور وکړئ چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لحد 1000 واړه لړمان بله درته وایي ترمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی وم باجوړ ته تلم هلته ور واړو یو بوډا سړی سپینګیره سلام علیکم وعلیکم سال دی جی حاجي صاحب زیارت خو دی وکړو او راځه چې یو بل زیارت بل زیارت ته بوت ای قبر سره ودا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید شو شپږ میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان راله چې مونږ یې وباسو حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ما ډېر څه یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده وځئ چې سم خوښه دا وکړه چې قبر یې پرانیسته او تختې ترې را لرې کړه هلته دا د کاڼي تبزې غوندې لحد ته یې ودرولې چې را لرې کړې د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه تانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د د سپېږمو ته داسې ولاړ عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلقو کړي دي کتلي دي په سترګو نو دا عالم آخرت ته عزیزانو دا عالم پکې دی او دا عالم پکې دی
نو ښه حالت به د هغه چای چا چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره رابطه و. دا مدرسه ده، خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې وګورئ، ښځې خیرات ومنئ، نظر ومنئ، صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته رالېږئ، کتابونه ورته پیالئ، پوزي ورته پیالئ، کمرې ورته یو 2-3 جوړې کوي، یو کمیټه جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي. کوئ به دا 100 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه. دا سړی مخلص سړی دی، دعا ورته کوي چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي، بچی ورته خدای وپایي او نیکانې ورته لوی کړي. زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی او ما ته خو ښه سړی ښکاري، نو خبر نه یم چې تاسو بیا څنګه ګڼئ. زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي. ٹھیک ده. حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان، حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان، دا د مجاهدین باچا چک والا. وای بچیا پرېدم امنا بسم الله کوي. دا گزارونه غټ شروع شو. نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي. یو خو سره داس چې څه مکړه به ټیکی، ٹھیک ده جی. بل آینده د پاره پړه کې دا قصد کوي چې خدای په ما دې څه مهرباني کوله نو ستا د دین به په کې صحیح. ٹھیک شو جی. سره داس چې څه فکر نشته، ورکه دا قصد کوي چې خدای څه مهرباني دې په ما کوله نو ستا دې خو وګورئ. یو مزیدار خبره راکړه. یو پیر ته یو سړی روان، لکه خیال وکړو چې پیرانو له خو خلک تحفې او ډالۍ وړي، ما سره خو څه نشته. نو په لاره تله داسې نري نري ډکي راټولولو، یو دومره ګېډی جوړ. چا پیر ته ورسېدو، وی دا دې سره وړه؟ وی صاحب والله که نور څه مې وس کي خو دا لرګي مې راوړي چېرته لنګر دال به پې پاخه شي. ویل ښه ویلم. ویل هله دا لرګي په بکس کې کېدی، یو خوله پې کې کنجي ماله راکړي. وی صاحب دا ولې؟ وی زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي، د اخلاص لرګي دي، والله ما به پې خدای وبخي. ډکې اسې په لار راځي او لرګی دي، بیا مو طالبان به پې چای پخي کړي. والله که د دې اجر بیا پوره کړی. واخر دعوانا ان الحمد لله. چې دین باقی به الله ساتلی کیږي چې د قرآن پوه خلق باقی وي. دین به الله باقی ساتلی کیږي چې د حدیث پوه خلق باقی وي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ونیسا تر مونږه پورې دا تاریخ وګورئ تاسو چې قرآن او حدیث ابتدا شوی و د قجوري د پوزینا، ابتدای شوی او انتها به هم د قجوري په پوزي کې. الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبا للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی و، چا نه پیژني، چا نه پیژني، لرې به نه ځئ ورپسې. دا جخت وګورئ ځان سره. خپه نه شئ، قیامت کې به د هر چا محاسبه کیږي. د پیرنګي د حکومت نه زما ګیله نه وه. پیرنګي و د پاکستان جوړېدو نه رستو د پاکستان حکمران طبقه د دې به هم محاسبه کوي. دا ملک د دوی د پلار جایگیر نه دی، دا ملک د دوی نه دی، دا د خدای ملک دی او خدای ته به پاتې. که د بل چا دی د چا څه شته، د دې به هم محاسبه کیږي چې ښه 40 کاله
تاسو په دې ځمکه باندې حکمرانان وئ. هغه ورځ مې تبلیغي نصاب کې یو واقعه وکتب، ویریدم چې قیامت کې چې حساب کتاب بکیږي، بادشاہان د زمانو سره بډونبنه حساب دای چې تاسو ما د ځمکې بادشاہان کړي وو، تاسو دوی به سرنګون ولاړي. تاسو ما د ځمکې بادشاہان کړي دې د پاره وای چې د غریب آه در نه ګوره مال را نشي اسمان ته. ما دې د پاره تاسو د ځمکې بادشاہان کړي وای چې د غریب آه در نه مال را نشي اسمان ته، او تاسو نه د غریب آه مال راغلی دی، نو په خپل ذات مې د قسمی کبم پرېږدم.